السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درواشايم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په فیسبوک کې بې نمبره ايډي جوړه کړئ. یعنې ملګرو ستاسو نه یو ایمیل شته او د هغه رقم نه نمبر شته، نو تاسو به څنګه ايډي جوړوئ. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم، دغه رقم ته ايډي به زه تاسو جوړوم چې نمبر ورچوم د خپل موبایل یعنی د سیم نمبر به زه نه ورچوم، نو تاسو ته به زه ايډي جوړوم. صفري ايډي به تاسو څنګه جوړوئ بې نمبره، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کولو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ غواړو چې ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډ کړو. نو ملګرو که چیرې تاسو یوه پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټ کې هم ویلی سئ چې تر څو موږ هغه جواب ستاسو لپاره جوړ کړو، یعنې هغه ویډیو موږ ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ګوره تر ټولو نه مخه به زه یوارې تاسو ته خپل فیسبوک اکاونټ درښکاره کړم چې زه دلته خپل فیسبوک اکاونټ چې کله هم جوړوم. نو ګوره ملګرو دلته زما فیسبوک اکاونټ نه ده لوګین، یعنې زه اوس غواړم چې بې نمبره ايډي جوړ کړم. نو ملګرو دغه به تاسو څنګه جوړوئ؟ نو ګوره ملګرو دلته به زه د خپل اکاونټ یوارې لوګ آوټ کوم. ملګرو صرف او صرف به زه یوارې خپل اکاونټ لوګ آوټ کړم. کله چې زه خپل اکاونټ لوګ آوټ کړم نو بیا به زه تاسو ته درواشایم چې تاسو څنګه کولی سئ چې بې نمبره ايډي جوړه کړئ. نو ګوره ملګرو اوس لوګینګ آوټ روان ده. کله چې دا لوګ آوټ سو د هغه رقم به زه تاسو ته دلته په دغه کې درواشایم. ګوره ملګرو ما تاسو ته اوله وارې ویلې چې تاسو به تر ټولو له مخه یوارې ولاړ سئ دغه ته، یعنې پلی سټور دغه ته به ولاړ سئ. نو ملګرو تر ټولو مخه تاسو ولاړ سئ یوسي براوزر ته یا کروم ته، یعنې یو براوزر به تاسو خلاص کړئ. هغه که هر براوزر تاسو خلاصوئ هغه براوزر به تاسو خلاص کړئ. ملګرو کله چې تاسو هغه براوزر خلاص کړئ په هغې کې به ملګرو تاسو ګوګل ته ولاړ سئ او په ګوګل کې به ملګرو تاسو په سرچ کې ولیکئ سټین نت ایمیل. ملګرو دلته به تاسو ولیکئ سټین منټ ایمیل. ملګرو دغه کوم ویب سایټ چې ده په دغه تاسو ته اول وار راړئ 10 منټ ایمیل. ملګرو کله چې تاسو 10 منټ ایمیل کلیک کړئ ګوره دلته تاسو لیکلی دي 10 منټ میل هغه رقم پری اناونسمنټس. نو ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته به دی تاسو ته یو ایمیل درکړي، یعنې د 10 منټو لپاره تاسو ته یو ایمیل مفت درکوي، په هغه باندې تاسو ايډي جوړولی سئ. نو د هغه رقم ملګرو تاسو به لږ لاندې ولاړ سئ. کله چې لاندې ولاړاست ګوره ملګرو دغه ایمیل یې تاسو ته درکوي. دغه ایمیل به دلته تاسو په دا کاپي باندې کلیک وکړئ. دغه ایمیل به چیش کړئ کاپي کړئ. ملګرو کله چې دغه دلته تاسو کاپي کړئ له ټول براوزر څخه به ووځي. کله چې تاسو له ټول براوزر څخه ووتلاست دغه رقم به تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ دغه رقم ملګرو ګوره کله چې تاسو په فیسبوک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به خپل فیسبوک اکاونټ خلاص سي. نو ملګرو بیا به تاسو په فیسبوک باندې کلیک کوئ. نو ملګرو ګوره ما په فیسبوک باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دلته تاسو راسئ په کریټ ا نیو فیسبوک اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په کریټ نیو فیسبوک اکاونټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دغه تاسو دلته نیکسټ کړئ. دغه رقم به دلته نوم ور واچوئ. ملګرو هر نوم چې مې ور واچوئ هغه نوم به دلته تاسو ور واچوئ، یعنې په هر نامه چې تاسو ايډي جوړوئ هغه نوم به دلته ور واچوئ. ملګرو دلته زه اوس نوم ور اچوم. دلته ملګرو زه ور اچوم سي جان. ملګرو ما جان ور واچوئ، یعنې زه په دې نامه باندې ايډي جوړوم. دغه رقم به تاسو نیکسټ کړئ. کله چې دغه تاسو نیکسټ کړئ دلته به خپل ډیټ اف برت ور وښیاست. ملګرو هر ډیټ اف برت چې تاسو ورښوئ هغه ډیټ اف برت به ور وښیاست. نو صرف او صرف به تاسو دلته ډیټ اف برت سلیکټ کړئ. هغه چې تاسو هر ډیټ اف برت هغه ډیټ اف برت به سلیکټ کړئ. نو ملګرو دلته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وکړئ کوم فیمیل باندې نامه باندې ايډي جوړوله فیمیل به کلیک کړئ. کوم دغه رقم په میل باندې جوړوله په میل به کلیک کړئ. نو ملګرو زه میل کلیک کوم او دغه رقم یې تاسو نیکسټ کړئ. کله چې تاسو نیکسټ کړئ ګوره ملګرو دلته د نمبر غواړي زه ورته مې یازه نمبر نور کوم. ساین اپ وید ایمیل اډرس په ایمیل اډرس باندې به کلیک وکړئ. ګوره دلته به یو ایمیل روانه زه ورته یوز ډیفرنټ ایمیل. دغه رقم به دغه ایمیل تاسو له دې څخه ختم کړئ. هغه کوم ایمیل چې تاسو هلته کاپي کړی ولو هغه به دلته چیش کړئ پیسټ کړئ. نو ګوره ملګرو هغه زه دلته چیش کوم پیسټوم.
ګوره ملګرو که چیرې هغه نه و کاپي سوی بېرته به تاسو ولاړ سئ هغه ایمیل به سم کاپي کړئ. نو دلته زه راځمه ګوره دا ایمیل به تاسو دا رقم ته سلیکټه کړئ. نو ملګرو ګوره سلیکټ اینډ کاپي ملګرو کله چې تاسو سلیکټ اینډ کاپي ووایي دغه رقم به دلته دغه تاسو سلیکټه کړئ. ګوره اوس به دلته تاسو دا کاپي بټن ووایي او دغه رقم به اوس بېرته ولاړ سئ هغه به دلته چیش کړي پیسټ کړي. نو ملګرو هغه ایمیل به صرف او صرف تاسو دلته پیسټ کړي او دغه رقم به تاسو په نیکسټ باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ستاسو به مخ ته ولاړ سئ او دغه رقم به دلته تاسو پاسورډ وربشئ. هر پاسورډ چې ورکوئ هغه پاسورډ به ورکړئ. نو دغه رقم به یې نیکسټ کړئ. نو ملګرو کله چې نیکسټ کړئ دغه رقم به ګوره هغه نیکسټ سي نو دغه به تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ یعنې چې دغه نوی ایمیل ورکوم زوړ نه ورکومه. نو دغه رقم ملګرو ساین اپ ووایي. کله چې ساین اپ ووایي کریټینګ یور اکاونټ ستاسو اکاونټ چې کېږي جوړیږي. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ بغیر نمبره. نو ملګرو دغه ډېره اسانه طریقه وله. زیاترو ملګرو دا پوښتنې کړې ولې چې موږ څنګه کولی شو چې بغیر نمبره آیډي جوړه کړو. نو ملګرو دغه 10 منټ ایمیل څخه تاسو فایده اخیستلی شئ چې تاسو ته پرې ایمیل درکړي او په دغه باندې تاسو ته فیسبوک اکاونټ جوړولی شئ. ګوره ملګرو دغه ستاسو ایمیل شو او دغه رقم دغه ستاسو پاسورډ شو. ریمبر یور ایمیل اینډ پاسورډ خپل کوم ایمیل چې دغه یاد وساتئ او پاسورډ یاد وساتئ. نو دغه رقم به دغه تاسو اوکې کړئ. کله چې دغه تاسو اوکې کړئ ګوره ملګرو دلته اوس یو کنفرم یور اکاونټ اټومیټیکلی. نو اوس ملګرو تاسو به ایمیل ورکوئ یا به نمبر ورکوئ دلته به دغه تاسو ووایئ چې له دې دواړو څخه به تاسو چیش وکړئ ټیک مارک ختم کړئ وایي کنفرم وید کوډ دغه رقم تاسو به کنفرم وید کوډ وایي. تاسو کنفرم وید کوډ وایي صرف او صرف به تاسو هغه براوزر ته ولاړ شئ هلته به تاسو ته یو کوډ درغلی وي هغه کوډ به دلته ووایي او دغه رقم به کنفرم کړئ. ملګرو کله چې تاسو کنفرم کړئ ستاسو اکاونټ به بغیر نمبره جوړ شي. نو ملګرو دا ډېره اسانه طریقه وله. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.